د مهمو خبرونو سرټکي. د کورنیو چارو وزارت د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې د مرستیال په مشرۍ قطر ته د پلاوي سفر. د کانونو او پټرولیم وزارت د پالیسۍ او پروګرامونو له مرستیال سره د روسي پانګوالو کتنه. د قابلو د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغان قابلو له ژمنتیا او اروپایي ټولنې قدرداني. او د ډیلي پاکستان ترمنځ د کړکېچ زیاتېدو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې جوړېدل. د واک ټلویزیون درنو لیدونکو سلام، وخت مو بخیر. نن دوشنبه د سور یاغایي میاشتې 15مه نیټه، اوس هم بشپړ خبرونه. د کورنیو چارو وزارت د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې مرستیال عبدالحق اخوند همکار په مشرۍ لوړپوړي پلاوي قطر ته سفر وکړ. د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې معاینیت وایي چې افغان پلاوی به د قطر کورنیو چارو وزارت د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې له مسؤلینو سره د نشهیي توکو د کنټرول په برخه کې په ګډو هڅو او د همکاریو پر پراختیا خبرې وکړي. روسي پانګوالو د کانون او پټرولیم وزارت د پالیسۍ او پروګرامونو له مرستیال عبدالرحمن قانت سره کتلي دي. د کانون او پټرولیم وزارت په یوې خبرپاڼه کې ویلي چې د روسي پانګوالو په دغه کتنه کې د افغانستان پر کانونو په ځانګړې توګه د سرو زرو او زمرودو پر کانونو کې د پانګونې لپاره لیوالتیا ښودل شوې ده. د کابل نړیوالې ورځې د نمانځنې په مناسبت په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر د افغان قابلو له ژمنتیا مننه کړې او ویلي دي چې د دوی پیاوړتیا د انسانانو ژوند ژغوري. اروپایي ټولنې دغه څرګندونې پر ایکس کړې او قابلګانې د افغانستان د روغتیايي نظام ملاتړ کوونکې بللي دي. دغه دفتر ټینګار کړی چې ټولو ښځو او نجونو ته په ځانګړي ډول طبي زده کړو ته لاسرسی د دغه هیواد روغتیايي کاري ځواک پیاوړی کوي. د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو سرپرست وزیر مولوي عبدالکبیر د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت له مرستیال صدر اعظم عثماني سره د سرپرست حکومت د پلاوي د وروستي سفر او په ایران کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. په دې لیدنه کې عثماني خپل سفر ته په اشارې سره له ایران څخه د راستنېدونکو افغان کډوالو د ستونزو د حل ځینې وړاندیزونه له مولوي عبدالکبیر سره شریک کړي دي. د عثماني په وینا ایراني چارواکو ژمنه کړې چې د سرپرست حکومت په همکارۍ به په ایران کې میشتو افغان کډوالو ته اړین اسناد وویشي. په ورته وخت کې مولوي عبدالکبیر د سرپرست حکومت د پلاوي وروستی سفر اغیزناک بللی او ویلي دي چې دوی د کډوالو ستونزو حل له لومړیتوبونو څخه ګڼي او هڅه کوي چې د دوی ستونزې له هرې ممکنې لارې هوارې کړي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د کار چارو مرستیال محمد زاهد احمدزي په مشرۍ بهر ته د افغان کارګرانو د غیر قانوني لیږد د مخنیوي په اړه ناسته شوې ده. یاد وزارت وایي په دې ناسته کې د افغان کارګرانو د غیر قانوني لیږد د مخنیوي پر لارو چارو د خپلو اړونده مسؤلیتونو او هلته شته ستونزو ته د رسیدنې او حل پر څرنګوالي خبرې شوې دي. احمدزي له اړوند حکومتي ادارو غوښتي چې د کارموندنې له خصوصي شرکتونو سره په ګډه همکارۍ او همغږۍ د غیر قانوني انساني قاچاق په مخنیوي کې اغیزناک او کوټلي ګامونه واخلي. د اطلاعات او کلتور وزارت د هنر او فرهنګ معین مولوي عتیق الله عزیزي کابل کې د ایران سفارت د فرهنګي اتشې له کتابتون، هنري خونو او تالارونو لیدنه کړې ده. یاد وزارت خبرپاڼه کې راغلي چې دغه کتنه کې عزیزي د تاریخي آثارو د ساتنې، رغونې او د شعر او هنر په برخه کې د افغانستان اسلامي امارت له لوري د هر ډول همکارۍ ډاډ ورکړی دی. کابل ښاروالۍ ویلي چې د لومړۍ ناحیې اړوند د پل خوشتي او سپاهي ګمنام چوک په سیمه کې د ځمکې لاندې مارکیټ د پاسه د 200 مترو په اوږدوالي د 10 مترو پلنوالي سره د سړک جوړولو چارې روانې دي.
چې ټاکل شوی ډیر ژر به قیر او د ترافیکو پر مخ پرانیستل شي. د ښاروالۍ د مسؤلینو په خبره دغه سړک په یاده سیمه کې د ځمکې لاندې مارکیټ د جوړولو له امله ویجاړ شوی و چې اوس مهال د نوي ډیزاین له مخې په معیاري ډول د جوړېدو په حال کې دی. دغه مارکیټ د اقتصادي ودې او په یاده سیمه کې د ګڼې ګوڼې کمولو په موخه د کابل ښاروالۍ لخوا د خصوصي سکتور په ګډون جوړیږي. د سرحدي پولیسو د لوی ریاست ویاند عبدالله فاروقي وایي په تیرو 3 کلونو کې نږدې 15 میلیونو امریکایي ډالرو څه باندې 500,000 درهم، څه باندې 22 کیلو طلا او د څه باندې 938 کیلو بېلابېلو قیمتي ډبرو د قاچاق مخه نیول شوې ده. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې په تیر 1403 کال کې د نږدې 15 میلیونه ډالرو په ارزښت غالۍ له هیواده بهر صادرې شوې دي. د دغه وزارت ویاند اخوندزاده عبدالسلام جواد وایي پاکستان، ایران، هالند، ترکمنستان، آلمان، امریکا، هند او یو شمېر نور هیوادونه د افغانستان د غالیو مهم پیرودونکي دي. په همدې حال کې د غالیو اوبدونکو او صادرونکو ټولنه افغاني غالۍ اوبدنې ته د بهرنیو لیوالتیا ته په اشاره وایي چې اړتیا ده بهر ته د غالیو په لیږد کې اسانتیاوې رامنځته شي. غالۍ اوبدنه د افغانستان مهم صنعت دی چې تر ډیره پرې خلک په شمالي ولایتونو په ځانګړي ډول بلخ، فاریاب، جوزجان او سرپل کې بوخت دي. د جلال آباد ښاروالۍ مسؤلینو خبر ورکړی چې د چارو ادارې د پانګونې اسانتیا ریاست، د مالیې وزارت او یوه شخصي شرکت ترمنځ د سترې پانګونې پروژې تړون لاسلیک شوی چې له مخې به د جلال آباد ښار د تلاشۍ څلورلارې ته څیرمه د پخواني ګمرک په سیمه کې یو 18 پوړیزه عصري ودانۍ جوړه شي. د کشمیر د پهلګام تر برید وروسته چې پکې 26 تنه سیلانیان ووژل شول، د هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی ورځ تر بلې پراخیږي. هند د برید غچ اخیستو په موخه د چناب سیند د اوبو بهیر بند کړی او د انډس اوبو تړون یې ځنډولی چې له 1980 میلادي کال راهیسې د نړیوال بانک تر منځګړیتوب لاندې نافذ و. بلخوا د هند دفاع وزیر راجنات سینګ ویلي چې پر هیواد د بد نظر لرونکو ته به د پاپ سره په ګډه کلک ځواب ورکړل شي. د رامنځته شوي کړکېچ په غبرګون کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د دواړو هیوادونو ترمنځ د وضعیت ارزونې لپاره بیړنۍ ناسته کوي څو نړیوالې ټولنې ته دواړه لوري خپل دریځونه وړاندې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچي اسلام آباد ته تللی دی. یاد وزارت وایي عراقچي به د پاکستان له لومړي وزیر او مرستیال سره یې پر مهمو موضوعاتو خبرې وکړي. دغه راز عراقچي ایراني رسنیو ته ویلي چې له پاکستاني چارواکو سره به د سیمې د موضوعاتو سربیره پر نورو بېلابېلو مسایلو هم خبرې وکړي. بلخوا پاکستاني رسنیو ویلي چې د دغه هیواد د پنجاب ایالت په سویلي سیمه بهاولپور کې د تندر پریوتو په پیښه کې 4 تنه مړه شوي او 2 تنه نور ټاپیان دي. د پنجاب د طبعي پیښو مدیریت ویلي چې ټاپیان تر درملنې لاندې دي او له خلکو یې غوښتي چې د ورښتونو پر مهال احتیاطي تدابیر ونیسي. د ایران د دفاع وزیر عزیز الله ناصرزاده خبرداری ورکړی چې تهران به د امریکا د هر ډول پوځي اقدام پر وړاندې په منځني ختیځ کې د دغه هیواد د اډو په نښه کولو سره غچ واخلي. ناصرزاده د ایران یوه دولتي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې که پرې برید وشي او جګړه ورباندې تحمیل شي نو په زور سره به ځواب ورکړي. نوموړي همداراز ویلي چې ایران د خپلو ګاونډیو سره هیڅ دښمني نه لري، مګر خبرداری ورکړی چې که واشنګټن برید وکړي نو په هغو ګاونډیو هیوادونو کې د امریکا اډې به مشروع هدف وګڼل شي. د مالدیف ولسمشر محمد مویزو د نړۍ د ولسمشرانو په کچه د اوږد خبري کنفرانس ریکارډ جوړ کړی دی. راپورونه کاږي چې نوموړي د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوالې ورځې په مناسبت د 14 ساعتونو او 54 دقیقو لپاره د خبریالانو پوښتنې ځواب کړي. تر دې وړاندې دغه ریکارډ د بلاروس د ولسمشر الکساندر لوکاشینکوف په نامه و. او وروستی خبر هم دا چې د امریکا د ټکزاس ایالت اړوند هیوستن ښار کې د یوې میلمستیا پر مهال یوه نابللې میلمه له لوري پر خلکو ډزې شوې چې له امله 1 تن مړ او 15 نور ټپیان دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس ویلي پیښه پرون په ځایي وخت شاوخوا 1 بجه رامنځته شوې او بریدګر له ډزو وروسته سیمه پرېښې ده.
د هیوستن پولیسو ادارې پرون مازدیګر مهال په یوه اعلامیه کې ویلي وژل شوی کس د 18 کلونو په عمر دی او پاتې ټول ټاپیان د 14 څخه تر 40 کلونو پورې عمر لري. امنیتي ادارو ویلي چې د بریدګر پر نیولو تر اوسه لا نه دي بریالي شوي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه. وروستي خبرونه مو هم دومره وو.